بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مو د سیریه د لسم ټولګي د برقي فزیک لپاره ستاسو په خدمت کې یم. په تېره ویډیو کې مو د لسم ټولګي برقي فزیک کې الکتروموټیو فورس ویل یا ای ام اف جی ام اف الکتروموټیو فورس یا برېښنایي محرکه قوه څه شي ده. راځو په ننني لوست کې پاور ډیسیپیشن اند ريزسټرز یا د انرژي استعمال یا د ډیسیپیشن خپله د ضایع په معنا هم دی. په مقاومت کې د انرژي استعمال څنګه کیږي او د هغه د پیدا کولو لپاره د کوم فورمول څخه استفاده کوو. راځو د لسم ټولګي برقي فزیک په 18 لوست کې زده کوو. که چیرې د انرژي استعمال ته په مقاومت کې راسو یا پاور ډیسیپیشن اند ريزسټرز ته راسو، نو لومړی شی چې تاسو ته لکه هر وخت چې لومړی تاسو ته یو شی په ډیاګرام کې درته ښیم، د هغه څخه وروسته یې بیا تعریف درته وایم. د هر کله په څېر نن هم لومړی تاسو ته د دې ډیاګرام تشریح کوم او د هغه څخه وروسته یې تاسو ته د دې تعریف وایم. تاسو د ډیاګرام ته متوجه سئ. په دې ډیاګرام کې موږ یو ريزسټر لرو، صحیح دی، چې دې ته ريزسټر ته موږ د آر نوم ورکوو. همدارنګه یو خپله ولټاج لرو چې ولټاج ته په خپله د چی نوم ورکوو. ولټاج په خپله د وي په تورې سره ښیو، صحیح دی. تاسو وګورئ په دې سرکټ کې، دغه سرکټ کې تاسو ته متوجه سئ. په دې سرکټ کې مثلا د برېښنا جریان شته، صحیح دی. په دې سرکټ کې د برېښنا جریان شته. برېښنا دلته څه شي کوي؟ برېښنا دلته مثلا جریان لري، د یو ځای څخه بل ځای ته مثلا حرکت کوي دغه الکترونونه، فری الکترونونه. دلته یو کنسپټ موږ ویلی و. هغه کنسپټ څه شي و؟ هغه کنسپټ دا و چې دغه فری الکترونز چې دلته څه شي کوي؟ دغه فری الکترونز چې حرکت کوي او دوی د یوه ځای څخه مثلا بل ځای ته ځي. دلته په دا سرکټ کې ريزسټرز هم شته. په دا سرکټ کې څه شته؟ ريزسټرز شته. او د ريزسټرز تعریف موږ داسې کړی و چې ريزسټانس چې دی هغه په خپله څه شی دی؟ کله چې مثلا فری الکترونز و دوی ته داخل سي، نو دوی د دې د اټومز سره په ټکرونو کې راځي، په کولژنز کې راځي او خپل څه اندازه انرژي د لاسه ورکوي. معنا دغه الکترونونه چې کله دلته جریان لري، دا چې کله د ريزسټر ته ور داخل سي، نو په دا ريزسټر کې د دغه الکترونونو انرژي په مصرف رسیږي. په دا ريزسټر کې د الکترونونو خپل انرژي د لاسه ورکوي، ولې د دې د اټومونو سره په ټکرو کې راځي او د هغه په نتیجه کې دوی د خپله انرژي څه کوي؟ د لاسه یې ورکوي. اوس د دغې انرژي مقدار څنګه معلوم کړو؟ څنګه معلوم کړو چې دغه څومره توان د الکترونونه دلته د لاسه ورکوي، څومره پاور دی دلته د لاسه ورکوي، څومره پاور یې دلته ضایع کیږي. پر دغه موضوع باندې نن موږ بحث کوو. نو پاور ډیسیپیشن ته که چیرې راسو، پاور ډیسیپیشن په خپله ویل کیږي چې شته ویلی سو چې electrical energy dissipated per unit time. هغه الکتریکل انرژي یا هغه برېښنایي انرژي چې په واحد د وخت کې څه شي کیږي؟ ضایع کیږي یا په مصرف رسیږي. ان ريزسټر په یو ريزسټر کې is called power dissipation in resistor. دې ته په خپله څه ویل کیږي؟ د انرژي استعمال یا هم ضایع په یو ريزسټر کې. هغه چې شي هغه برېښنایي انرژي چې په یو ريزسټر کې په واحد د وخت کې په مصرف رسیږي، عبارت د پاور ډیسیپیشن څخه ده. عبارت د څه څخه ده؟ د پاور ډیسیپیشن څخه. اوس نو دا د کوم فورمول په واسطه سره راایستلی سو؟ که چیرې ستاسو فکر یې موږ او تاسو په اووم ټولګي کې پاور یا توان ویلی دی. په اووم ټولګي فزیک کې موږ پاور یا توان ویلی دی چې د پاور تعریف مو داسې ویلی دی چې پی مساوي کیږي ډبلیو پر څه شي سره؟ پر ټي سره. یا هم په پښتو موږ داسې ویلی دی چې توان مساوي کیږي په څه شي سره؟ توان مساوي کیږي کار یې پر وخت سره. معنا ترسره سوی کار په واحد د وخت کې عبارت د توان څخه دی، یا هم ترسره سوی کار په واحد د وخت کې عبارت د پاور یا څه څخه دی؟ طاقت یا توان څخه دی. دغه فورمول مو په اووم ټولګي کې ویلی دی. په اووم صنف کې خو دغه فورمول چې دی دا د توان عمومي فورمول دی. د توان یو بل عمومي فورمول شته، هغه دا چې پی مساوي کیږي ای یې پر ټي سره. دا ای په خپله څه ته ویل کیږي؟ انرژي ته ویل کیږي. معنا دا چې توان په خپله مساوي کیږي مصرف سوې انرژي په واحد د وخت کې. څومره انرژي چې مصرف کړې ده په څومره وخت کې، دغه ته په خپله څه ویل کیږي؟ پاور یا توان ورته ویل کیږي. دا موږ او تاسو په څوم صنف کې ویلي دي؟ دا موږ او تاسو په اووم صنف کې ویلي دي. راځو د دغو عمومي فورمولو په استفادې سره به موږ د پاور یا د الکتریکل، ګورئ دغه پاور تعریف موږ دلته نسو استعمالولی. ولې؟ ځکه چې موږ او تاسو الکتروستاتیک فزیک وایو، الکتریک کرنټ کې موږ او تاسو اخته یو، الکتریسیټي کې اخته یو. دلته موږ الکتریک پاور پیدا کوو. چې پیدا کوو الکتریک پاور. نو الکتریک پاور چې پیدا کوو، د الکتریک پاور لپاره به موږ د دغه فورمول څخه استفاده نسو کولی، خو د دغه فورمول په واسطه سره کولی سو چې د الکتریک پاور فورمول لاسته راوړو. صحیح دی؟
دغه لپاره راځم د دې فورمول څخه په استفادې د الکتریک پاور فورمول لاسته راوړم. د الکتریک پاور فورمول څنګه لاسته راوړم؟ د دې لپاره به راسو موږ وبلیکو چې پی مو مساوي کېږي د لومړني فورمول څخه به استفاده وکړو W پر T سره. عموما چې موږ د یو فورمول څخه بل فورمول لاسته راوړو نو دغه کوم قیمتونه چې دي دوی ته د دې خپل هغه فارمولې ورچو. اوس ټي خو چې دی هغه یو ثابت قیمت دی، وخت دی، دا خو خپل ځان ته فورمول نه لري، خو ورک خپل ځان ته فورمول لري. او د ورک فورمولونه چې دي هغه دوه دانې دي. ګورئ دغه یو شي ته مو فکر وي، تاسو به همیشه یو فورمول چې استعمالوي هغه ځای ته په کتو سره به تاسو استعمالوي. که چیرې مثلا تاسو الکتریک پاور کې یاست، تاسو به د الکتریک پاور د فورمول څخه استفاده کوئ د پاور. که چیرې تاسو عمومي پاور د توان د یو شي معلوموئ نو تاسو به د دې فورمول څخه استفاده کوئ. ورک هم دغسې دی. ګورئ د ورک یو فورمول داسې دی چې W مساوي کېږي په F ضرب څه شي سره؟ D سره، چې دواړه وکتور کمیتونه دي. صحیح دي؟ او د دې بل فورمول بیا داسې دی. اوس زه د دې فورمول څخه دلته استفاده نشم کولی، ولې دلته خو فورس او ډسټنس یو لا دلته نشته. صحیح دی؟ او نو چې فورس او ډسټنس نشته نو زه د دې فورمول څخه استفاده نشم کولی. راځم د W یا د ورک یو بل فورمول دی چې هغه V ضرب څه شي دی؟ V ضرب Q دی. V ضرب Q، V ولټاج، Q خپله چارج شو. دغه فورمول څخه زه کولی شم چې دلته استفاده وکړم، ولې ځکه چې دا خپله د الکتریک پاور سره تړاو لري، ولټاج پکښې کې دي، چارج پکښې کې دي. نو زه کولی شم چې د دغه فورمول څخه دلته استفاده وکړم. نو راځم دلته د W پر ځای باندې دغه فورمول ورته وراچوم چې W مساوي کېږي V ضرب Q پر T سره، V ضرب Q پر T سره. دلته که یو شي ته تاسو فکر کړی وي Q پر T چې دی دا څه معنا لري؟ دلته که چیرې موږ دغه برخې ته پاملرنه وکړو، په دغه برخه کې دا Q پر T چې ده دا په خپله د چارجونو ریټ اف فلو دی. چارج په څومره وخت کې، ریټ اف فلو اف چارجز پر یونټ، د چارجونو فلو یا د چارجونو جریان دی په سرکټ کې په واحد د وخت کې. دا Q پر T ته که چیرې پاملرنه وکړو، دا چې دی د چارجونو فلو یا د چارجونو جریان دی په یو سرکټ کې په واحد د وخت کې، چې دا په خپل عبارت څه څخه دی؟ د I خپل څه شي وو؟ چارج وو. نو داسې ویلی شو چې I مو مساوي کېږي په Q پر T سره. Q پر T سره پر T. زه کولی شم چې د دغې برخې پر ځای د دې فورمول څه شي واچوم؟ I واچوم. نو داسې ویلی شم چې P مې مساوي کېږي په I ضرب څه سره؟ V یا V ضرب I سره. دا څه شو؟ دا مو د الکتریک پاور فارمولا سوله. د الکتریک څه سوله؟ د الکتریک پاور فارمولا مو سوله چې P مو مساوي کېږي په I ضرب څه سره؟ I ضرب V. د کم فارمولو څخه مو استفاده وکړه یا د کم فارمولو څخه استفاده وکړه، فارمولې ټوله په دې ځای کې شته. ګورئ دلته بله خبره هم ده. دغه ځای څخه که زه چیرې وغواړم دلته که زه چیرې وغواړم چې مثلا د W څخه چې لاسته راوړم او V لاسته راوړم، په دې ځای کې که چیرې وغواړم د W څخه V لاسته راوړم هم یې لاسته راوړی شم. څنګه؟ داسې چې W مو مساوي کېږي په V پر V ضرب Q. د مساوات دواړې خواوې به پر Q تقسیم کړو. دا Q به د دې Q سره ولاړ شي. صحیح دی؟ او دلته به W پر Q لاسته راشي. نو V مو مساوي کېږي په څه سره؟ په نتیجه کې مو V مساوي کېږي په W پر Q سره. معنا د ولټاج یو فورمول چې دی هغه په خپله څه دی؟ W پر Q سره دی. صحیح دی؟ د دغو فارمولو څخه په استفادې سره مو د پاور لومړنی فورمول څه وکړئ؟ لاسته مو راوړئ. دا خو د عمومي فارمولو څخه په استفادې مو دا فورمول لاسته راوړئ. دا د پاور څه شو؟ لومړنی فارمولا یا هم لومړی فورمول شو. راځو اوس د اوم د قانون څخه په استفادې څنګه کولی شو چې د پاور فورمول لاسته راوړو. که چیرې موږ راسو چې مثلا using Ohm's law یا د اومز قانون، د اوم د قانون څخه په استفادې سره، اومز لا یا د اوم د قانون څخه په استفادې څنګه کولی شو چې د پاور فورمول لاسته راوړو. د اوم قانون داسې دی چې V مو مساوي کېږي په I ضرب څه سره؟ په I ضرب R سره. راځم هغه فارمولا چې موږ لاسته راوړله چې P مو مساوي کېږي په څه سره؟ په V ضرب I سره. د دغه فارمولې څخه په استفادې د پاور یو پاور ډیسیپیشن یو بل فارمولا لاسته راوړم. د فارمولو لاسته راوړلو هغه ګټه څه شي؟ د ګټه یې دا ده چې ځینې وخت مثلا موږ یو قیمت نه لرو بل قیمت لرو، نو راځم په دغه ګټه په پای کې درته وایم د ټولو فارمولونو لاسته راوړم، دا خبره تاسو ته خپله واضح کېږي. راځم دې څخه P مساوي کېږي د V پر ځای به خپل قیمت ور واچوم چې څه شي دی؟ I ضرب R دی. I ضرب I دا به خپله څه شي سي؟ ضرب I سي.
دلته که چیرې موږ دوه آی لرو د ضرب په حالت کې نو آیا دا موږ داسې نشو لیکلی چې پی مو مساوي کېږي په آر ضرب آی مربع سره واضح خبره ده چې لیکلی سو ولې دوه آی لرو آی ضرب آی په خپله څه شي آی مربع نو پی مو مساوي کېږي په آی ضرب آی آر ضرب آی مربع څه شي سو دا مو د پاور ډیسیپیشن د لاسته راوړلو دویم فورمول سو صحیح دی راځم د اوم د قانون څخه په استفادې سره د چی څخه په استفادې د اوم د قانون څخه په استفادې سره راځم د پاور ډیسیپیشن یو بل قانون هم څه کوم یو بل فورمول هم څه کوم لاسته راوړم هغه فورمول څنګه دی راځم دا لومړی فورمول په نظر کې نیسم صحیح دی لومړی فورمول مو داسې دی چې پی مو مساوي کېږي په آی مربع ضرب چې سره ضرب آر سره دا مو مساوي کېږي په چې سره ضرب آر د اوم قانون داسې دی چې وی مو مساوي کېږي په آی ضرب آر اوس که زه چیرې غواړم چې د آی قیمت لاسته راوړم د آی فورمول لاسته راوړم د اوم د قانون څخه نو خو راځم د مساوات دواړې خواوې به پر آر باندې څپو کړو تقسیم به یې کړو دغه آر به د دې آر سره ولاړ سي په نتیجه کې به مو آی مساوي سي په چې سره په وی یې پر چې پر آر سره راځم په دې فورمول کې د چې قیمت راچوم د آی قیمت راچوم د آی مربع پر ځای باندې راځم راچوم چې وی پر آر د چې آی په خپل مربع دي نو دا دوه قیمتونه هم سره کم کیږي مربع کیږي ضرب آر دا چې شو دغه آر به د مربع سره څه بوسي ختم بسي دا چې د سره ختم سو نو پی مو مساوي کیږي په وی مربع پر آر پی مو مساوي کیږي په وی مربع پر آر مو د پاور ډیسیپیشن چې شو دریم فارمولا سو دریم چې شو دا فارمولا سو دغه فارمولو لاسته راوړلو ګټه څه شي ده ګورئ د فارمولو لاسته راوړلو ګټه دا ده چې ځینې وخت مثلا تاسو وی او آی لري نو تاسو راځئ د پاور ډیسیپیشن دغه فارمول څخه استفاده کوئ ځینې وخت تاسو وی او آی دواړه نه لري مثلا آی لري صحیح دی بیا تاسو آی او آر لري معنا کرنټ او رزسټنس لري صحیح دی بیا تاسو راځئ دې فارمول څخه استفاده کوئ ځینې وخت بیا تاسو نه آی لري مثلا نه څه لري ځینې وخت بیا داسې راځي چې تاسو ته مثلا وی درکړې وي خو آی نه ورسره درکړې مثلا چې ورسره درکړې آر ورسره درکړې نو بیا تاسو نه د فارمول استفاده کوئ نه د فارمول ځکه چې په دې کې آر سته وی نسته په دې کې بیا وی سته خو آر نسته نو بیا تاسو راځئ د دریم فارمول څخه استفاده کوئ وی او آر دواړه په دغه فارمول کې دي نو په دغه رقم تاسو کولی شئ په اسانه ډول سره پاور ډیسیپیشن څه وکړئ لاسته یې راوړئ دا د پاور ډیسیپیشن هغه درې چې شوله فارمولونه یې راځو د دغې موضوع سره یوه بله تړلې موضوع ده چې دې ته په خپله هیټ انرژي ورته ویل کېږي دغه موضوع د دې موضوع سره تړلې ده ځکه یې په بل لیکچر کې نه اخلو بلکې په دغه لیکچر کې پر دې موضوع باندې هم بحث کوو ګورئ هیټ انرژي چې ته ویل کېږي یو موضوع ته تاسو فکر کړی دی آیا موږ چې کله ګروپ استعمالوو د یو بلب استعمالوو د دې لپاره چې مثلا موږ ته د خونه یا د کوټه څپه وکړي راته روښانه یې کړي آیا موږ دا د دې لپاره هم استعمالوو چې کله مثلا ژمی موږ پر دا ګروپ باندې لاسونه تاوده کړو خو د دې لپاره نه استعمالوو مګر کله چې ګروپ لګیږي په دا ګروپ کې د برېښنا جریان یې کله چې ته ګروپ بند کړې لاس واړوې دا ګروپ سره کمې تود یې په اصل کې خو موږ دغه تودوالی نه غواړو نه موږ دا د تودوالي لپاره استعمالوو مګر دا تودېږي دا ولې تودېږي د دې کانسپټ څه شی دی دا پر کوم اساس باندې تودېږي راځم په دې ځای کې په دغه درس کې درته ښیم ګورئ هیټ انرژي چې ده هغه د هیټ انرژي چې ده هغه د الکترونز د کولیژن سره یا د الکترونز د په کرنټ کې د دې د حرکت سره مستقیمه رابطه لري معنا کله چې په یو کرنټ کې د الکترونونو فلو یې نو د دې سره څه شي کېږي د دې سره خو نه د دې ترڅنګ چې موږ ته ريزسټرز روښانه کېږي ګروپان راته روښانه کېږي د هغه ترڅنګ هیټ انرژي موږ سره رامنځته کېږي دا هیټ انرژي څنګه رامنځته کېږي ګورئ هیټ انرژي چې هغه عموما د فری الکترونونو د فری الکترونونو او د ريزسټر د اټومونو د کولیژن د ټکرونه نه دي چې موږ ما تاسو ته مخکې هم ویلي وه کله الکترون حرکت کوي دوی چې دي د ريزسټانس سره مخ کېږي ريزسټانس څه شی دی ريزسټانس دغه اټومونه دي دغه خپله د ريزسټر اټومونه دي چې د فری الکترونونه دوی سره په ټکر کې راځي دوی چې کله په ټکر کې ورسره راسي نو دا الکترونونه خپل یو څه اندازه انرژي د لاسه ورکوي دغه انرژي چې دوی د لاسه ورکوي دا هغه اټومونه اخلي هغه اټومونه یې څه کوي اخلي کله چې دا اټومونه دا واخلي دوی په خپله یو رقم وایبریشنل انرژي اخلي په دې کې دا وایبریشنل انرژي څه رقم کېږي پورته کېږي یا هم انکریز کېږي چې د دغه په نتیجه کې ټمپریچر د ريزسټر ټمپریچر څه رقم سي لوړ سي موږ تاسو داسې ویلي دي چې کله مثلا اټومونه په خپل منځ کې وایبریشن سره کوي دي ډېر مثلا وایبریټ کېږي سره
په نتیجه کې د دې هیټ هم سره کم کېږي، لوړېږي، د دې هیټ یا هم د دې هغه هیټ انرژي ورسره لوړېږي. دلته چې کله د آزاد الکترونونه مثلا حرکت کوي، آزاد الکترونونه چې شي کوي مثلا حرکت کوي په کرنټ کې، په مثلا یو سرکټ کې، دی چې کله د اټومونو سره مثلا په ټکر کې راځي، صحیح دی، مثلا د اټومونو سره دی په ټکر کې رااله، صحیح دی، دی خپله څه اندازه انرژي څه کوي د لاسه یې ورکوي. دا انرژي څوک اخلي؟ دغه انرژي بیا دغه اټومونه اخلي چې په نتیجه کې دی سره کم کېږي، وایبریشنل حرکتونه کوي چې دغه وایبریشنل حرکتونه د دې لامل کېږي چې د ريزسټر دغه هیټ د ټمپریچر چې دی هغه سره کم کېږي، پورته کېږي، د ريزسټر ټمپریچر سره کم کېږي، ورسره پورته کېږي. اوس نو د یو ريزسټر دغه هیټ انرژي ته څنګه معلومولی سم؟ د ريزسټر هیټ انرژي څنګه معلومولی سو؟ اسانه واضح خبره ده. ما تاسو ته د پاور یو فورمول ویلی چې د پاور په فورمول کې ویل چې پی مساوي کېږي ای پر ټي سره پر ټي سره. په دې ځای کې موږ ای لرو، راځم د ای لاسته راوړلو دپاره خو چې ای لاسته راوړم دا به داسې سي چې ای مو مساوي کېږي په پی ضرب ټي سره، ای مو مساوي کېږي په ټي سره په پی ضرب ټي، لکه څنګه چې مخکې درته ویله. راځم دې ته مثلا د یو قیمت ورکړئ سره طرف وسط یې کړئ، نو ای به مساوي سي په څو سره؟ په پی ضرب ټي سره. دا د دې چې شو سو، دا د هیټ انرژي د راسته راوړلو عمومي فورمول سو. خو ځینې وخت ما تاسو ته وویله چې تاسو دغه قیمتونه نه لرئ، پاور او ټي مستقیم نه لرئ، هغه لپاره راسي فارمولې لاسته راوړئ. بیا دغه اسانه دی، د پی پر ځای مازې هغه درې فارمولې چې مو لاسته راوړئ د هغه قیمتونه ور واچوئ. څنګه؟ راځم زه درته درښیم. مثلا اوله فارموله لاسته راوړلو دپاره تاسو د پی لومړنی قیمت ور واچوئ. د پی لومړنی قیمت وي ضرب آی ضرب چې شي ضرب ټي، وي ضرب آی ضرب ټي، وي ضرب آی ضرب ټي. دا چې شو دا د ای یا هم د الکتریکل انرژي د لاسته راوړلو، د هیټ انرژي د لاسته راوړلو لومړنی فورمول سو. دویم د هیټ انرژي د لاسته راوړلو بل فورمول د پی پر ځای به راسي تاسو د دویم قیمت ور واچوئ چې هغه څه شي دی؟ آر ضرب آی مربع ضرب چې شي ټي. دا چې شو دا دویم فورمول شو د هیټ انرژي د لاسته راوړلو. د هیټ انرژي دریم فورمول چې دی هغه خپله چې د پی پر ځای باندې د پی دریم قیمت ور واچوئ، وي مربع یې پر آر ضرب ټي. دا چې شو د هیټ انرژي د لاسته راوړلو درې فورمولونه سوه چې که تاسو غواړئ دا لاسته راوړئ چې اوس نو دغه کوم ريزسټر چې دی چې مثلا د هغه پاور دومره دی، په د سرکټ کې ولتاج دومره دی، ريزسټنس یې دومره دی، په د واحد د وخت کې تاسو د هغه چې لاسته راوړئ، تاسو د هغه هیټ انرژي لاسته راوړئ چې دی به په څومره وخت کې څومره تود سي. نو تاسو کولی شئ د دې درو فورمولو په واسطه سره یې لاسته راوړئ. دا و پاور، ډیسیپیشن ان ا ريزسټر او همدارنګه هیټ انرژي. دغه دواړه کنسپټ یو د بل سره تړلي، واضح او اسانه کنسپټ دي. فورمولونه یې په یاد زده کړئ او چې دغه بیا مخکې تاسو استعمالولی شئ. د دغه دوو موضوعاتو په خلاصېدو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.